تازه خبره د افغان ځواکونو په اړه د طالبانو تازه اعلان. ذبیح الله مجاهد څنګه د افغان پوځ د بیرته راټولولو اعلان وکړ. تازه یې نور څه ویلي دي، نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. طالبان وایي د ترکي سرتیرو پاتې کېدو ته اړتیا نشته، افغان پوځ بیرته راټولوو. د طالبانو ویاند او د فرهنګي کمیسیون مشر وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان د ملا تیر دي او دوی غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري، نو د وضعیت له آرامېدو سره به هغوی هم خپلو دندو ته راوغواړي. ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې بې خبري ناستې ته وویل دوی ترکي ته د دوست هیواد په سترګه ګوري او غواړي چې پیاوړې اړیکې ورسره ولري، خو په وینا یې چې د دغه هیواد پوځي حضور ته په افغانستان کې اړتیا نشته. نوموړي د بیان ازادۍ په هکله هم ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې دوی د بیان ازادۍ د اسلام په رڼا کې د ښځو او هیوادوالو بنسټیزو حقونو ته ژمن دي. مجاهد هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې د دوی له لوري ښځو ته په ځینو ادارو کې د کار اجازه نه ده ورکړل شوې، خو ټینګار یې وکړ چې د یو میکانیزم له مخې به د ټولو ادارو ښځینه کارکوونکي هم بیرته خپلو دندو ته راوغوښتل شي. هغه د هنرمندانو د کار او هنر په هکله وویل چې هغوی هم امن دي، خو دا چې د کار اجازه به ورکړل شي او که نه په دې اړه به وروسته تصمیم ونیول شي. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د دې هیواد د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل شوی دی. د دغه انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلي چې د طالبانو تیرې دورې ته په کتو یې دا پریکړه کړې ده. د ښاغلي سرمست په خبره د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي ژوند د مهال له خطر سره مخ دی. طالبانو په خپله مخکینۍ دوره کې پر موسیقي، فلم، تیاتر، ډرامو او نورو ښکلو هنرونو کلک بندیز لګولی و. ذبیح الله مجاهد همدارنګه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله به کله کابل ته راشي وویل چې ډیر ژر به هغه وګورئ، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په ګډون یو شمېر طالب مشران افغانستان ته راغلي او د دوی په خبره د یو ټولګډون حکومت په جوړولو خلکو او بېلابېلو افغان سیاسیونو سره چې حمید کرزی او عبدالله هم پکې بوخت دي په خبرو ناست دي. طالبان د تیرو یک شنبې په ورځ د افغانستان د ولایتونو نیولو او له پلازمینې کابل د ولسمشر غني له وتلو وروسته کابل ته راننوتل، خو تر اوسه د یو نظام په رامنځته کولو نه دي بریالي شوي. یوازې پنجشیر ولایت تر اوسه د طالبانو لخوا نه دی نیول شوی او هغه ولایت کې د نظار شورا د وژل شوي قومندان احمد شاه مسعود زوی د مقاومت اعلان کړی، خو د ټولو ګډونه حکومت له جوړېدو سره سم یې سر خورولی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.